الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې معزز ورونو، نن د جنازې د لمانځه او د جنازې تر لمانځه مخکې د متوفا حالات، غسل او کفن، په دې اړه یو څه خبرې کوو. کله چې یو څوک د دارالفنا څخه دارالبقا ته رحلت کوي، یعنې دا چې زکندن ایسي، نو شرعي حکم دا دی چې دغه متوفا به ستونی ستخ پرېباسي او په ډېره نرمه لهجه چې ورته تلقین د کلمې ورکړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې به نه ورته وایي چې اله کلمه ووایه. که څه هم کتابو لیکلي دي چې مخکې قبلې ته کېښووئ، ستونی ستخ دغه متوفا هوسا یې د روح د کښلو لپاره دا طریقه هوسا ده چې روح یې قبض کېږي. نو په چابکۍ سره، په تیزۍ سره به نه ورته وایي، ځکه وایي دا حالت د نزع د زکندن ډېر د تکلیف او د ستړیا حالت وي. نو په ښه نرمۍ لهجه کې کرار کرار کلمه یې طیبه وایي، او د دې دپاره چې هغه هم په دغه وخت کې د وفات په وخت کې د دنیا سره د رخصتېدو په وخت کې سره د ایمان ولاړ سي. ایمان که څوک د دنیا څخه د آخرت لوري ته یوسي، یعنې د ایمان سره ولاړ سي، دا ډېر ستر نعمت دی د مؤمن مسلمان لپاره. بیا چې کله روح قبض سو، نو اولین شی د دې متوفا دپاره دا دی چې دغه دوستان قریبان دا به غسل وکړي. غسل باید هر مؤمن مسلمان زده کړي. هر مؤمن مسلمان غسل و متوفا ته ورکولی شي. دومره قدر زده کړه باید هر مؤمن مسلمان ولري چې د دین ابتدایي امور یې زده وي. هسې نه چې هر څه تر امام پورې معطله کوي، چې ته و د ملا راشي، ته و د مولوي صاحب راشي، ته و د ملا صاحب راشي، ته و د مسجد امام راشي. باید دا کارونه د هر مؤمن مسلمان زده وي. دا ابتدایي زده کړه دا د مؤمن دپاره ضرور ده، او دا زده کړه خپله عبادت دی، د دین یوه برخه ده. نو یو تخته به پیدا کړي. سابق خو د اسباب وسایل کم وه، اوس خو اسباب وسایل ډیر دي. په هر مسجد کې د متوفا یا د مړي تخته وي، د مړي د غسل لپاره. هغه تخته که نه وي، بله عامه تخته که راواخلي، عادي تخته که راواخلي، خښتې یا ډبرې تر لاندې کړي چې دا اوبه یې ځینې وڅڅې شي. نو اولین به د دې متوفا څخه جامې لرې کړي، یوازې د هغه عورت غلیظه پر هغه باندې به یو ټوټه پرېږدي. ښه دا ده چې یو کس غسل ورکړي، بل کس اوبه ور اچي، شاوخوا دې یو پټو یا یو پرده جار کړي چې نور عام خاص کسان نه وي، دا 2 کسان وي یا 3 کسان وي. نو اول به و دې مړي ته اودس ورتازه کړي. سم دم لکه د اوداسه دپاره چې کوم شیان ضرور دي، متوفا ته به هغه د اوداسه ټوله طریقه چې د استنجا وهلو څخه را شروع، بیا د سر مسه، بیا پښې پرېولل، یو په خوله او پزه باندې به اوبه نه ورګرځوي، ځکه چې بېرته د دې متوفا یا د دې مړي د خولې څخه هغه اوبه را ایستل کېدلی نسي. نو اودس چې ور تازه کړي، نو بیا به سربېر اوبه ور باندې توی کړي. لومړی به یې دا رسته اړخ راپورته کړي، پر دې اړخ باندې به یې اوبه ور واچي سر تر پایه پورې، چې هغه لاندې اړخ ته لا هم اوبه ورسېږي.
مخ طرف شا طرف. بیا به یې دا چپه اړخ راپورته کړي، اوبه به پر واچي تر څو سر پای ته اوبه ورسېږي. بیا به دا مړي تر سر لاس لاندې کړي، یو څه به یې راپورته کړي، پر نس به یې لاس ورتیر کړي. که چیرې څه نجاست د بدن څخه راووتی هغه به پرېولي، بېرته غسل راګرځول نه غواړي. که نه بس هغه غسل ایسهیي دی. نو د نارینه لپاره غسل نارینه ورکوي، د ښځې لپاره غسل ښځې ورکوي. د نارینه لپاره به په دریم قدم کې کفن وي. نو کفن د نارینه لپاره 3 جامې دي. یوه لفافه بولي. لفافه یې هغه سپینه ټوکره ده چې سربیره ورباندې دا یو سر و بل سر یې تړلي. یو لفافه، دوهم لنګ، دریم قمیص. دا 3 جامې د نارینه لپاره دي. او دغه جامې د کفن چې ورکول کیږي دا به متوسطې جامې لکه ده چې په ژوند کې استعمالولې هغسې ټوکر به ورانیسي. داسې نه لکه زموږ په ټولنه کې چې عام عرف دی بس سان یا ګلبهار دا ورانیسي. بلکې په کار دا ده که دغه سړي په ژوندانه کې پاننامه یا اخواته بل ټوکر اغوستی د هغه څه به کفن ورکوي. او که چیرې په ژوند کې تر دې کمزوري ټوکر اغوستی هغسې به ورکوي. داسې به نه کوي چې د په ژوندانه کې کمزوري ټوکر اغوستی چې اوس نو وفات شو خلک باندې مینان شي نو ګران ټوکر ورانیسي. که شوی په ژوند کې به کومک ورسره کړی وای. او یا دا چې په ژوند کې ښې قیمت بها جامې اغوندي چې وفات شي نو د یو ادنا کمزوري ټوکر د کفن ته راوړي. داسې نه. نو اولین به لاندې پر ده باندې د مځکې طرف ته چې لفافه ده، بیا لنګ دی، بیا قمیص دی. او د ده د خوا څخه د بدن ته سره چې نږدې اول قمیص دی، بیا لنګ دی، بیا لفافه ده. دغه لنګ چې دی دا د دې سره څخه د تندي څخه بیا تر پښو پورې دی. لفافه خو نه هغه چې تر سر هم یو څه تېري، تر پښو هم یو څه تېري. او قمیص چې دی هغه د غاړې څخه بیا تر پښو پورې دی. او هغه ته به داسې یو نرۍ غاړه ورکوي لکه کالر رقم. کالر ورته وایي یا چې دا شابازي غاړه چې ورته وایي. د ستنې کار به نه پکښې کوي، دغسې به په غچي باندې پرې کړي. هغه غاړه به پر برابر کړي، یو طرف بل طرف ته به تېره وي نو ګنډل نه غواړي. او همدا ډول هغه لنګ چې دی هغه به مې وار رسته خوا پر راواړي، بیا چپه خوا پر دغه ترتیب باندې به یې کړي. یو سر و بل سر به یې پر ښکۍ وتړي. که اړتیا وه غوټه دې ورکړي د دې دپاره چې دا کفن سره ایله نه شي. نو بیا به پر یو کټ باندې کښېږدي لکه په اوس وخت کې چې د مړي کټ او د مړي د غسل جنازه په هر مسجد کې پر هغه کټ باندې به یې کښېږدي. په 4م قدم کې به و مړي ته د جنازې لمونځ ورکوي. کله چې جنازه د کوره څخه واخیستل قبرستان ته ورسېدل نو اول ته هلته ښه خبره دا ده چې اولین د باچا یا د هغه نائب لمونځ ورکړي. که هغه نه و نو په دې قریبانو کې هغه نږدې قریب چې ملا یي او دا د جنازې لمونځ یې زده یي، د ملا څخه مقصد دغه دی، هغه به لمونځ ورکړي. که نه امام الحی د کلي ملا هغه به لمونځ ورکړي. او که نه نو هر چا ته چې دې قریبانو اجازه ورکړه هغه د جنازې لمونځ ورکولی شي. د جنازې لمونځ اسانه دی. دغه یوه خبره بس د ستاسو یاد دي. که د جنازې لمونځ ودرېدی چا اودس نه درلودی که څه هم اوبه وي تیمم وهلی سي، ځکه لمونځ ځینې تېرېږي بیا نه راګرځي. نو د جنازې لپاره اول نیت تړل کېږي. نیت الفاظ یې داسې دي: نیت مې د زړه د اخلاصه لمونځ کوم د جنازې په 4 تکبیره
ثنا وایم خدای تعالی لره، درود وایم پر علیه السلام باندې، دعا کوم دې حاضر میت لره، مخ مې دې پر لوري د کعبې شریفې، اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې. الله اکبر. د الله اکبر به کله وایي، نیت خو به وکړه. کله چې امام الله اکبر ووایه، تا به نیت کړی، ته به هم الله اکبر ووایه. او که دې دا نیت نه و، زده درته ګران و، بس فقط په زړه کې چې ما زه راوګرځوې چې زه د جنازې لمونځ کوم، هم صحیح دي. په دوم قدم کې به بیا امام د سبل الله اکبر وایي، ته به یې هم ووایه. د اول الله اکبر چې دې ووایه، لاسونه دې تر نامه لاندې نیولي دي. بیا چې دوهم الله اکبر وویل سو، لاسونه به نو بیا نه پورته کوې، هغسې به دې تر نامه لاندې نیولي. د دوم الله اکبر وروسته به سبحانک اللهم ووایه. بیا امام دریم الله اکبر وایي، ته به یې هم ووایه. مړي ته دعا کېږي. د نارینه مړي جلا دعا ده، د ښځینه مړي جلا دعا ده، د ماشوم نارینه جلا دعا ده، د ماشومې انجلۍ جلا دعا ده. که چې زده و هغه ووایه، که نه هره قرآني دعا چې ووایه، یا اللهم ربنا ووایه، هم صحیح دي. دا دوهم تکبیر دی. تر دوهم تکبیر وروسته درود شریف ویل کېږي. تر دریم تکبیر وروسته و مړي ته دعا کېږي. تر اول الله اکبر وروسته سبحانک اللهم ویل کېږي. تر دوهم الله اکبر وروسته درود شریف ویل کېږي. تر دریم الله اکبر وروسته مړي ته دعا کېږي. خدای دې وکړي چې دا ترتیب مې سره ګډ وډ کړی نه وي، په ذهن کې دا راوګرځېدله چې تا بل رقم وویل. خو په هر صورت تر اول الله اکبر وروسته سبحانک اللهم ده، تر دوم الله اکبر وروسته درود شریف یعنی اللهم صل اللهم مبارک دی، تر دریم الله اکبر وروسته مړي ته دعا ده، یا هره دعا چې دې زده وه، یا قرآني دعا اللهم ربنا چې ووایه. څلورم الله اکبر چې امام ووایه، ته به هم ووایه. سلام به وګرځول شي. د جنازې لمونځ خلاص. او د هغه څخه وروسته به بیا دا متوفا یا مړی راواخلي، د قبلې طرفه څخه د قبر ته به یې کښېږدي. په قبر کې دا زموږ عامه اصطلاح چې ډوډۍ ورته وایي، دا بهتره ده. د هغه طرفه څخه به یې ډوډۍ ته ورکښته کړي، مخ به یې قبلې ته کړي، او کفن به خلاص کړي، هغوټې به یې ورخلاصې کړي. بیا به ډوډۍ ته خښتې کښېږدي. پخې خښتې دې نه کاروي، البته نلان کارولی شي. او بیا به خاورې ورپسې واچوي. کوشش چې وکړي چې متوفا ته دعاوې وکړي، خیرات ورپسې وکړي. او د متوفا قریبان د هغه وفاتې ته تعزیت ته ورشي، دا بهترین کار دی. همدا د جنازې د لمانځه طریقه وه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.